اسلامي امارت په زابل کې 4 تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړي. د بامیانو تاریخي ځایونه له سره رغول کیږي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په موکړې د امپراتور ټي وي چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې 4 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د اسلامي امارت سترې محکمې پر ټویټر یا ایکس پلیټ فارم په خپل خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې د کسانو ته پرون پنجشنبه د زمري 26 د علماو، قومي مشرانو او ګڼو هیوادوالو په حضور کې ټاکلې تعزیري سزا ورکړل شوې. همداراز د شاجوی ولسوال رحمت الله جواد ویلي دي چې په دې کسانو کې وته یې د بچبازۍ او درو نورو ته د غلا په تور سزاوي ورکړې دي. د په وینا د بچبازۍ په تور نیول شوی کس 9 دوري وهل شوی او په 13 میاشتنی بند محکوم شوی. د زیاته کړی چې د غلا په تور هر یو 9 دوري وهل شوی او له شپږو څخه تر 4 کلونو په بند محکوم شوی دي. پر افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته تر اوسه په لسګونو ځله خلک په عام محضر کې په درو وهلي او 2 ځله یې په عامه محضر کې د اعدام حکم هم پلی کړی دی. د بامیانو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د بیا رغولو خبر ورکوي. د بامیانو د اطلاعات او کلتور رئیس د یونسکو موسسې له یو شمېر مسؤلینو سره د ضحاک له تاریخي ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې غواړي د یادې موسسې په همکارۍ د یاد ولایت تاریخي ځایونه بیا ورغوي. هغه زیاته کړه چې د ضحاک ښار د یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی او په اوسنیو شرایطو کې د دغه ریاست لومړیتوب د یادو میراثونو ساتنه ده. د یادونې وړ ده چې د سلسال او شمامه بودا، د ضحاک ښار، د غلغلي ښار، د ککرک بودا، د یکاولنګ 40 برج، کافر قلعه، 40 ستونه مغاري، د بودا شاوخوا مغاري، د بامیانو شاهي ښار او یو شمېر نور تاریخي ځایونه دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي.